د موضوع په تړاو د بحث لپاره سره د سکایپ له لارې په ژوندۍ بڼه د نړیوالو چارو کارپو عزیز مارج صاحب راسره دی. مارج صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. آیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ خبرو اترو کې د خیبر پښتونخوا د مشرانو ګډون د خبرو بڼه بدلولی شي او د خیبر پښتونخوا خلکو ته د دې خبرو پایله څومره اړینه ده؟ مننه. لومړی تاسو ته حقیقت قرآن ته لیدونکو اورېدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. علیکم سلام. ګورې په ټوله کې د پاکستان غلطه، البته د پاکستان د چارواکو خصوصا د پوځیانو او د ایسای غلطو پالیسیو، غلطو یعنی بدون د محاسبې نه بعضې کړنې د غرب پروژه اخیستل او هغه په هر ډول د خپلو جیبونو دپاره د خپل د ادارې معیشت دپاره پیسو لپاره پلي کول، دا چې په خپلو وګړو باندې هغه صوبې چې دلته تحت اشغال دي د هغه وګړو باندې او نورو باندې ظلم زیاتی کول، هغوی ته حقوق نه ورکول، ازادي نه ورکول، دیکتاتوري نظام چلول، په سیمه کې وعدو سره په ځای دې چې ښې اړیکې تامین کړي د بقا د خپل پاکستان د دې لپاره ټولو سره مثلا روابط خرابول، دا باید دې چې پاکستان اوس راګیر شوی دی. پخوا خو یو ابزار ورسره و چې له میراب و منبر نه به استفاده کول د اسلام د جهاد و فلان په نوم باندې، اوس هغه هم د دوی پخوا راپورته شوي دي. اوس هم بله چاره نه لري، چون غربي نړۍ هم زیاتې پروژې ورته نه ورکوي، ځکه دی ناکام ده، کامیاب نه ده. زیاتره قطر او ترکیې ته ډېر زیات پاملرنه شوې ده، دی هلته هم ورخطا زیات هم بېاعتماده شوی ده. هند سره هم اړیکې نه لري، افغانستان سره، ایران سره چا سره نه لري، دننه هم ورته بلوای جوړې شوي دي. نو په ټوله کې اوس فکر کوي چې راځي اوله لاره به دی چې نظامي یا پوځي ځواک به زیات کړو، مارشاله پروګرام به جوړ کړو، بیا به نو د خلکو په ولو ټکولو کې به نور هم بریا ولرو، قانوني بڼه به ورکړو، یعنې دا ظلم و زیاتی او دیکتاتوري ته به قانوني بڼه ورکړو. اما دې ته فکر نه چې نور هم ولس سره فاصله اخلي، نور هم خلک راپورته کېږي، مشکلات جوړېږي. بلې خوا ته دې لپاره چې د خپل ولس آرام کړي، ځکه دغه ترهګرې ډلې تپلې دوی جوړولې. خپل وزیر دفاع ویل چې موږ 3 لسیزې د غرب دپاره ترهګر اوسلي، په صراحت باندې خبره کوي. نو دې راپورته ثبوت خو بل نشته. اوس د دې لپاره دغه سیمې هېوادونه خو پرېږده د خپل وګړو دپاره پلمه جوړه کړي، کله پړه پر افغانستان اچوي، کله په هندوستان اچوي. دراله کې هند زم ضرورت نه لري دې مسایلو ته، هغه که وغواړي په یو ورځ کې پاکستان له منځه وړلی شي. په صراحت باندې دا کار کولی شي، هم د ټکنالوژي لحاظه، هم د زور زیاتي لحاظه، هم هغه نفوس یې په دې خپله پنجابیان په پاکستان کې لري. افغانستان هم ضرورت نه، خپل افغانستان 50 کاله جګړې ځپلی ده. اوس خپل الحمدلله شکر د ملت او چارواکي خپل دوست دښمن اوس پېژني. اوس پوهېږي چې پاکستان چارواکو سره، ایران سره، تاجکستان سره او نور هېوادو سره په کومه ژبه، په کومه کړنه چلند وکړي، ځکه دا 50 کاله نیابتي جګړې ور ټکول. اوس ګورې هغه که چېرې پوځي حمله کړي پاکستان لخوا نه، بېرته افغانستان جواب ورکوي. اقتصادي مشکل جوړوي، د سوداګرو توکي نه پرېږدي. ملا غني برادر اعلان وکړ چې بالکل تاسو سره تجارتي اړیکې نه لرو، سوداګر ته 3 میاشتې پورې سمنټ تصفیه کوي، ځکه موږ بدیلې لارې لرو. خو هم درلودله، دا خو دا د رباني په وخت کې راتګ و مجدي و دا د تش په نامه جهادي و شر فساد چې راغله، دوی موږ د پاکستان ډېر مهم کړ چې هغه پاکستان د پاکستان بغیر څه نه کېږي، اقتصاد مړه کېږو صاحب، دلته بیا قاطي راځي. دراله کې نور لارې شته، اوس افغانستان اورګاډي لري، له هر قزاقستان، قرغیزستان رانیول، له چین نیول، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، چین، ایران، موږ سره چابهار، هند هوایي ځمکنیزې اړیکې لري. ښه توکي هم راځي له دې نه، خو ټول استهلاکي و اکسپایر و خلاف د سټنډرډ توکي راغله. تاجر هم سره رشوت اخیسته، وزیر هم رشوت اخیسته، ولسمشر هم رشوت اخیسته، رئیس و وکیل و ټولو دغسې یو ملت ته تباه کړی. ډېر مننه. مارج صاحب راوشه دویمې پوښتنې ته، د اسلام آباد او نوي ډیلي سیالي څومره د سیمه ییز امنیت پر وضعیت باندې اغېز کولی شي؟ په ټوله کې کوم اثر نشي کولی، په دې چې دواړه بیا کنټرول مسایل ته مطرح دي. جګړه هم کنټرول ده. ګورې موږ تاسې 4 میاشتې مخکې دوی ښکر په ښکر شولل، مارم ترامپ ورته یو زنګ ووایه چې هلکان غلي شئ، موږ مصروف یې دواړه غلي شولل. یعنې یو کنټرول حالت لري، دې کې په حقیقت به سړی ووایي.
د هند له بیا یو خوال لري چې له غرب سره او شرق سره خپل اړیکې د خپل درایت او کفایت او سیاست پر بنیاد ساتلې دي او پرمختګ اقتصادي کې له چین سره هم اړیکې لري او دا سخلین 2 د روسیې غاز هغه سره مثلا د شرقي آسیا ته هند هم روان دي لکه څنګه چې نورد سټریم 1 او 2 له اروپا ته راځي یعنی اړیکې لري رابطه کې بیا په زمه کې افغانستان او ایران او دوی سره اړیکې ساتل عربي هوادو سره ساتل دي پاکستان بیا د درایدو کفایت نه لري نو دوی معمولا دوه تقریبا لغرب سره سر جنگي نو کله چې بیا پاکستان د غربي نړۍ او حالت ته نو بیا هند هم لغرب سره اړیکې نه خرابوي ځکه هغه بالانس سیاست ساتي دغه وجه بیا نه ګمان کوم ته بدون همانګي نه بدون پلان یا جګړه وسی یا کوم اړیکه سره خرابې کی دوی بیا سره بیا بل خواته د پاکستان حاکمان پنجابیان او یو خواته پنجابیان او تاسو واګه بندر وګورئ هیڅ نه ویزا چکیږي نه پاسپورت کتل کیږي نه تو کومه د قاطی حکومتي ده او کسالم چې راځي اتومات څو غواړي پاکستان کوسي ویزا ورکول کیږي هغه ورته خلاصي دغه خواته خو بیا اوس خپل صوبه په پښتونستان او په بلوچستان ته څوک پنجاب ته ویزا ورکړي یو فورمه جوړ کړي نو فورمه ورکړي ویزا ده نو دلته خو بیا مشکلات داسته نو په ټوله کې موږ نه سویل چې دلته کومه ستونزه مای سره سم غلط سیاستونه غلط محاسبې د پنجابیانو د خپل ځان سره خوي ډیر مننه مرسته مثلا بخنه غلطه اقتصادي محاسبه د نو کړ چې واکه بم د سیو پیک وسی بیا مسافر کوم نشو افغانستان کې بل اسپوتي دوی په ګټه به کار کوي او دا به د سیمم به ثبات کوي او دغه به د غرب پروژې مختبي ځکه به د جګړو دروازې خلاصي او لغنه معیشت او پیسې به یو بهر کې به سرمایه گذاري او معیشت به ګر خپل ګټ یو خاطوب لري چې په پنجاب کې بیا دوی ټاکو ټوک او جګړه او دانه کې اتنه پښتون بلول سره ته بیا نو معیشت ځوان زدګي جوړ کړی دا یا شیم جوړ کړی دا خو بیا دغه اوس چې بیا نه پوری چې بیا بقات نه ګوري چې هدا اقل دغه ډور نه او دغه پروژو کمیشن دوی د پاکستان د اندل فارم کارو کې مهرباني مولانا مارچ صاحب هند ته د امیر خان متقي سفر رښتیا هم د پاکستان پر امنیت باندې اغیز کولی شي او ولې د افغانستان او هند اړیکې د پاکستان د اندېښنو سبب ګرځېدلې دي ګوره دوی خو پاکستان له دې ډاریږي لکه څنګه چې افغاني ولسمشر ډاکټر نجیب خبر کړی و وای په چیرې د مقتدره هند خو مقتدره ده کچېر افغانستان یو مقتدره هیواد سي نو پاکستان د زران د په دوه ډبرو کې وړکی یعنی مېدا کېږي لمنځي دا په دې پی کدا دوه هیوادونه سره جایز بدن بیا نو پاکستان نسته دا اوس کدا ترانزیت لار بند سویده خو نه ایران ته چې تلای سي ځکه هغه خو نه ترغلي سیال ده نو په دغه ترانزیت لارې اس مرکزی اسیا او شرقي اروپا دا که بندس نو اخو ته هند خو نه پرې خپل تولیدي صنعتي واقع او هغه افغانستان اسیا مکه صلی الله علیه باس هغه چا بهر نه باس له ایران سره کاری کړل لچین لارنم کولای سي دا خود ته بیا مشکلات لري نو بنان زه ګمان کوم لا دې نه ډیر زیات داریږي کله چې یو چارواکي زی خو بیا دوی توقع قطعا نه و یا هله نو فکر کنه و چې طالب چارواکي و یا د امارت اسلامي او چارواکي هم د پوره د بانو چارو وزیر به هندستان سره هند سره باندې کې جوړي او بیا په ډیپلوماټیک اړیکې د سفارت پر کچ لوړیږي او سوداګر اړیکې هم جوړیږي دوی خو پیږي چې نو پروتوکول هم سوي دي چې کراکرا به تاسو کوونکو ته سہولتونه جوړول پانګونه کول په افغانستان کې ویزا آزادول پروازونه پراخول الوتکې دا شان خو کراکرا اوس کې دی په باندې پیږي ځکه دوی نگران دي ورخطا دي کله هند ملامت او کله افغانستان ملامت او کله بیا وای دواړه ټي ټي پی په خپل جوړ کړی هغه وخت چې طالبان اصلا نه ولته جمهوریت نو ته ټي پی جوړ کړی بیا په 2003 کال کې خو ته ټي پی افغانستان ته لګل 2009 کال کې خپل تا کله عبد الله مسعود لمن زیوړه کې مولا مسعود په وخت ته خپل پروتوکول سره کول دلته چې راتلل ویل جات راځي اوس خاصن د تنس کبيان درسي خجات او فتنه تلري فساد تلري امریکایي په کراچي کې امریکایان دي په روسان په کراچي او په لاهور کې د وس پرې ویلدو فابریکو کې چینایان په ګوادرو په اسلام آباد کې هغه کفري ودونه نه دي پردي نه دي څه کې تا په وخت دا جاګول نه دا
نو دا په خپل پاکستان د لوبې سیاستونه غلط کړنې او ظلمونه خپل ملت هم پر پورته کړی گاونډیان هم خپه کړی دي اوس په راګیر ده لار د حل د ټیز څو نه وخت کم دی را به شورسته پښتن ته کپلن د توګه سواب راکړي څه فکر کوئ آیا د پاکستان د نامنۍ اصلي لاملونه کورني دي یا که بهرني بڼه لري دا دواړه ځکه بهرني په دې لري چې دوی بهرني مسیمه هوادو ته ډېر لاسونه کوي او بل دا چې دوی له چین سره خلاف دي خپل متحد امریکا او غرب د رابطې جوړ کړې اوس دا مجبور ده چې یو څه بیا امنیتي راولي چې هغه پروتوکول چې کوي چینان پانګونه ولري دا یو عوامل ده بل عوامل د کورنۍ دنه بالکل دا ټول وګړي په شمول د سندانات هم په خپل پنجابیان هم ډېر ناراضه دي دا د سیاستونه چې د دوی د کړنې چې دوی د دیکتاتوري سیاست او د دوی د غلا او فساد چې کړه دا حقوقي ترخصه اوس نن سبا نړۍ ورځ پرځو کیاري او نړۍ ورځ پرځ په حق پیژني خو بد پیژني دوست دښمن پیژني کورنۍ او بهرنۍ دښمن پیژني وګوره افغانانو کې څومره ځاب تغییر راغلی ده هیڅ څوک به ځای بغیر عبدالله خبره چل فریب هیڅ چارواکي نشي کولای کار څوره امکانات نه بل اخر سي مطبع د خپل موبایل را باسي خبره کوي انداسي ایران ته ګوره څوک خاطو غلای خلک او سي مرکزی اسیا کې پنجابیانو پښتانو بلوچستان سندیان کشمیران دی اوس ګوره کشمیر کې ټاکو ټوکا نه کی خلک پیږي بوله دنه بعد مروي د دولتونه سیاستونه دغه د جزء مقتضیات وخت زمان فرق کوي هر شی په تغییر او تکامل کې دي دا پرسان قانون د څه زړې پدیدې نوی پدیدو ته خپل خالي کوي نو حمورابي قانون یا پرسان سانس توای نو دغه اصل پر بنیاد ځکه دا د خواني معقولي دي او دا حقیقت ده دوی به په دې پالیسي ځان یار کې اما پاکستان اوس هم ویده ده د فر کې هغه میراب منبر د وسب جات په نوم د اسلام په نوم د مدرسې په نوم د فلاني په نوم اوس هغه هم د افغانستان راغلي ډېر مننه فوزای پنجابي جنګ کې ودا مسلمان ده هن سره فکر او چې هغه هندو د ذکر مسلمان نو بنان د اوس راګیر سوی ده اما کچېره غرب سره کومک ونه کی شاید خرابي تلارسي اما په ټوله کې زوام دا یو ایالت د غربي هوادو د شاید کومک سره کې اما فضل د خدای د څمنګ ورسپول له شر نه جنجال نه لاملونه له مصیبتونه امن کیږي د نړیوال چارکارپو عزیز مریض صاحب ستاسو له حضور څخه نړۍ مننه کوم کور ودان